السلام علیکم ملګرو. پاکستان او د انډیا چې کوم میچ شو د کرکټ مینوال چې څومره په تمه وو هغه دغه میچ ته چېرې ډېر ګرم میچ به کېږي او کراوډ هم ډېر زیات راغلی او دغه ګراوند هم ډېر زیات غټ ګراوند دی. تقریبا 1 لک نه برابره تماشګیر دغه ګراوند کې زیږي او که موږ تاسو وګورو که پرېشر وو په انډیا په ټیم باندې به ځکه چې انډیا تماشګیر ډېر زیات په دغه ګراوند کې ټول د انډیا تماشګیر پاکستان تماشګیر پکې نو هغې دپاره ډېره غټه د شرم مقام او د شرم خبره وه چې پاکستان ته میچ ګټلی مثل د خبرې پاکستان خو میچ ویلو دغه میچ کې ډېر ښه سټارټ واغوستو پاکستان ټیم. تاسو ته ما وویل سهار ویډیو کې چې کوم ټیم ټاس وګټي نو هغه به نیم میچ ګټي او هغه به چې انډیا ټیم ټاس وګټو پاکستان ټیم ته بیټینګ ورکړو. خو که دغه سټارټ ته موږ وګورو د پاکستان سټارټ ډېر ښه سټارټ و 155 باندې تقریبا 3 کسان اوټ 3 لوبغاړي اوټ بیا په 190 باندې په 20 سکورو کې ټول 9 کسان اوټ شو اخرني 9 کسانو به سکور ونه کړل. بابر اعظم 50 سکور وکړ محمد رضوان نه څلوېښت خلک هغه خپل ذمہواري ادا کړه کم د میچ کنډیشن چې هغه جوړ کو تقریبا 300 ته سکور رسولی شو. سعود شکیل افتخار چاچا امام الحق شاداب خان نو ډېر ښه بیټینګ پاتې و کولی شو چې پاکستان ټیم چې 300 نه برابر هدف انډیا ته ورکړی وی خو جسپریټ بمرا او دغه شان نور د انډیا کوم بالران چې ډېر په زړه پورې بالینګ یې وکړو پاکستان ټول ټیم په 190 سکور باندې اوټ شو. دلته که یو پارټنرشپ بل لګېدلی وی 155 سکور نه پس او یو بیټسمین او اتیا کړی وی نو پاکستان به ډېر ښه هدف ورکړی وی بیا به دغه میچ بل رقم یو پاکستان ټیم ته کېدای شي چانس و چې یاره 300 نه برابر سکور یې کړی وی او انډیا یې په کم سکور باندې اوټ کړی وی او دغه میچ پاکستان ګټلی وی. خو بهرحال پاکستان ټیم کومه لوبه وکړه ډېره بیکاره لوبه وکړه په 190 سکور باندې بغیر د بابر اعظم او محمد رضوان نه پکې چا ښه سکور ونه کړل. 155 سکور باندې 3 اوټ او وروسته بیا ټول ټیم په 190 سکور باندې اوټ شو. انډیا بیټینګ طرف ته کراو شو 190 سکور چې هغه ډېر په اسانۍ سره راوړول په 10 سکورونو کې هغه پوره کړل. یعنې به د انډیا خلاف افغانستان هم ښه بیټینګ کړی و 200 سکور 202 سکور کړي. پاکستان ټیم ډېر کم سکور وکړی 190 سکور د انډیا دغه ښه بالینګ په خلاف باندې افغانستان هم ډېر ښه سکور کړي و. روهت شرما پکې شپږ اتیا وکړل شری ریاض پکې 3 وکړل 2 پکې نیمه سلیزي والي شهنشاه په شپږ ګولو کې شپږ دېرش ورکړي 2 وکټې اخیستې حسن علي شپږ ګولو کې 100 دېرش ورکړي 1 وکټ یې اخیستی دی. نو انډیا ټیم په بیټینګ کې هم ښه لوبه وکړله په بالینګ کې هم ښه لوبه وکړله. نو اوس به ډېر خلک وایي چې دغه میچ فکس شوی دی نه دی فکس شوی خو د فکس کېدو پکې هېڅ خبره نه وه ځکه چې پاکستان ټیم د انډیا نه هر وخت ماتې خوري په داسې غټ ورلډ کپونو کې هغه چې کوم هغه ریکارډ هغه هماغه شان برقرار پاتې شو. د انډیا چې کوم ریکارډ په ورلډ کپ کې چېرې په ورلډ کپ کې تر اوسه پورې پاکستان میچ نه دی ګټلی د انډیا نه هغه ریکارډ هماغه شان برقرار پاتې شو. که 300 سکور پاکستان کړی وی دغه میچ په ډېر زیات ګرم وی ډېر خوندور میچ وی خو پاکستان کم سکور وکړو. انډیا ټیم دغه میچ په خپل نوم باندې کو دغه پاکستان دغه مهمه لوبه وبلله انډیا ته. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج او ټیک ټاک اکاونټ او یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.